نوخار خشکو کې تاسو په کوم ځای کې کلی نوخار خشکو میره توتکې ورته وایي توتکې عمران آباد دا خلک بس ټپې سي مړه نن سبا ټپې او خلک هر سړی جوړوي او په دیوال نیمه راښکاره شوه په دیوال نیمه راښکاره شوه ما څه کوي چې سم نه کوم په دغه ټپه ده که او وی ګریوان بصیرې در لمن کړم ګریوان بصیرې در لمن کړم نو یو خواره بیا به څه کوې نو کنه یا قربان شه پکې یاره یا قربان په دی بله یو خبره وکړم هغه وکړه که نه وکړه ستاسو څه نوم دی زما اکرام الحق نوم او د کوم کلي زه راغلم نوخار خشکو نه ښه د نوخار خشکو نه راغلی او دا وخت د تخبې په دې کنډراتو کې او ته به اوس واپس کلي ته ځې واپس ښه ته به څه ویل غواړې یاره بس مونږ کوم شعرونه درته یاد دي داسې هغه ووایه یاره مونږ د خو د وړوکوالي یو شعر یاد دی یو مولانا صاحب به ویه کیسټ کې هغه ټایم هغه کیسټ وی نو هغه څه لږ غونتې راته یاد دی وایه ارشاده دا ملګري ولاړ دي دا ګیر چاپېرینې دا دی به م واوري ډېره ښکلې موقع ده بس که څه هغه پکې کېږي که نه د هغې بخښنه غواړم ځکه کېدای شي هغه مولانا مور هغه به وایي چې یاره دې کې خو دنه څه پاتې شو خو دا د وړکوټوالي ما اورېدلی هغه لږ راته یاد دی بالکل وایي چې موږ ته خو واخلو که نه یار هغه به وی چې یو لنډې غوندې ملا وې چې یاد کړی مې غابون وې او په درېیمه څلورمه ورځ یو مړی د پښتون وې بل په مالداره غوندې کور کې یو ناجوړه خامخا وې او په سبا له هغه مړ وې لال کړی سانډا وې او په درېیمه څلورمه مونږ ورغلې وې په پیښه او زه د مټې مې نیولې چې ډوډۍ ته کېنه شیخه او جدا ناست وي یو خانک له چې ورکړی مو چپې وې سویړیا امامتي و د تسبو سره ورکړی مو چپې وې او که چېرته مړ شو له حاجي نه ته وی جاس پرېوتو او که چېرته مړ شو له غریب نه ته وی باس پرېوتو دې وخت کې مونږ غریبانان یو بل نور که درته داسې یاره نور داسې نه راځي ځکه چې به دا خو به مونږ ناستو پلار سره نو زما والد صاحب به دی کې دا کیسټې میسټې به یې راوړلې دی د مولیانو که نه نو دې کې بعد مولیانو مداکیه مې نو بس مونږ دغه څنګه څه ټپه خو درته یاده نه ده یاره ټپې خو داسې خو دا خلک بس ټپې سي مړه نن سبا ټپې او خلک هر سړی جوړوي او په دیوال نیمه راښکاره شوه په دیوال نیمه راښکاره شوه ما څه کوي چې سم نه کوم په دغه ټپه ده که او وی ګریوان بصیرې در لمن کړم ګریوان بصیرې در لمن کړم نو یو خواره بیا به څه کوې نو لاندې بنین شته که نه ډېر هلکه ډېر دغسې یوه بله یاره بس نور داسې دغه شو نو یو کار وکړه نو یا قربان شه پکې یاره یا قربان په دی بله یو خبره وکړم هغه وکړه که نه وکړه زما خو خیر تقریبا 40 کاله عمر دی څه کم کال نیم کم که نه زه به دا ووایم چې دا خلک چې کوم دي دا هلکان چې څومره دي نو تعلیم ډېر زیات شو خو ادب نشته ادب او دروغ دا د مور پلار سره تعلق ساتي بچی رواني وکړي او مور پلار ته پچې چې زما زوی دا غلط کار کړی دا رواني کړی زوی جیل ته لاړ شي بیا دروغ وکیل ته وایي هغه وکیل ورته هماغه شان دروغ ښیي چېرې دغه شان به ووایو لکه مور پلار ته خو پته چې زما زوی دا کار کړی دی بیا ولې وکیل نیسي ته څونه پیسې ورکوې په هغې باندې نو دروغ د کوم ځای نه چالو شو دروغ د خپل کوره چالو شو نو مور پلار له او د ینګ جنریشن له دا پکار دی چې د مشر سړي د کشرانو قدر عزت وکړي ادب وکړي دا راته وایي چې په خپل د څونه سبق ویلی دی یاره ما خپل ځاني لسم کړی دی او اوس بس نن سبا څه کار کوې نن سبا زه د اسلام آباد کې یم او سنیټرۍ او د بجلۍ کار مار کوم خپلې ټیکې اخلم شکر دی او د علماو چې څومره خلک قدر کولی شي او د مدرسو ورځي د خدمتونه دی کوي یو سړی وایي زمونږ کار روزګار خراب دی نو زما خو چې ما خپل ځاني لکه دا ازمو کړې ده لاړ دي شي یو مدرسه کې دی هسې جارو وایي خپل رومیال دی راوالي ځای د صفا کړي نو د دې نه بل غټه خبره نشته او هر سړي له به الله پاک روزګار هم ورکړي هر څه به ورکړي ښه ادب او اخلاق دا تعلیمه پورې نه ده یو سړي تعلیم نه دی کړی ته هماغه شان دغه الله پاک ورکړي او که سړي تعلیم کړی دی نوخار خشکو کې تاسو په کوم ځای کې کلي نوخار خشکو میره توتکې ورته وایي توتکې عمران آباد عمران زما والد صاحب دی او د مردان شوګر میل کې پاتې شوی ډېره مهرباني